په ناحق په دا نابوده نازېده دي. نابوده موږ چیش ته وایو؟ دنیا. زموږ مرګ ته د مرګ موږ ته ګرځېده دي. دا زده که نه ده؟ په ناحق په دا نابوده نازېده دي، زموږ مرګ ته د مرګ موږ ته ګرځېده دي. دا ژوندی سړی خو نو مرګ ته ګرځي، مرګ بیا و ژوندي ته ګرځي. دغه زده که نه ده؟ هر ژوندی سړی به مري. نو دنیا ده دغسې، دا داسې روانه ده ښه سټپ وایز. نو پر شا بیا نه ځي. نو که ته پر مخ روان یې نو د شا کرکټر ګوره چې ښه دی که بد دی، بدلون راغلی دی که نه دی راغلی. هغه داسې راټولیږي. که چیرې دا راواخې او کمپیر یې کې له ځانه سره د راروان وخت دپاره ښه فیصله وکړې، دا ډېر ښه کار دی. چا د پارون ورځ نه ده لیدلې. نو د دنیا څخه دا ځای زده کواس دی چې راروانه ورځ چې ده هغه لیدی نه سو، تېره ورځ پیدا کوی نه سو، بس خبره نن ده. نو ژوند داسې دی چې دا د راروانې ورځې دپاره که د یو ګټه وکړه نو دا به ښه وي، د آخرت ګټه دې وکړه دا به ښه وي. مرګ هم راځي، په دې کې شک نشته. نو چې ذلیله مړه کېږو، ضلالت وړو، تر دا خو ښه مرګ ښه دی، ښه ورځ ښه ده. که د سړي په دا سر خلاصو بیا بد نه کوي. دا یو شی یاد لري، بد څوک کوي چې د هغه دا شی ایري، دا مرګ. تاسې وګورئ دونې غټ غټ خلک ګډ مړه سوي، چا له خدای سره سیالي کوله نعوذ بالله، چا جنتونه جوړول، چا د مځکو د مابین بلډینګونه جوړول، دونې لوی لوی کومه دي. له ادمه په وار وار خلک را درومي، یو څو ورځې په فنا باندې میشته دی. ټیک دی؟ دا یو څو ورځې دي بس، دا هغه ناوله د ځای را روان دي، خدای خبر څوک دي، لیکن دا فنا له به روان وي. ته به هم په خپل اجل له دنیا لاړ سې، لکه ډېر تر تا پخوا راغلي مړه دي. ته به هم دغسې ځې، پخوا چې تر تا راغلي وو، دا مړه چې دي دا هم دا ستا رنګه راغلي وو. که دروغ وایم ته ورسره نظر وکړه، د خپل پلار او د نیکه په ګورستان چې یې ته په جار قربان باندې بللې، ګوره څه سو هغه خولې هغه لبان. نو رحمان بابا وایي دا تا چې بیل جار قربان هغه خولې څه سوې. که زه دروغ وایم نو ته ورسه د خپل پلار او نیکه یې درې ده ورسه څنګه خلک پکښې دي. بس دا د دنیا حقیقت دی ښه. نو ډېر خلک راځي بیا ځي. نو زاړه هم کله ځوانانو وارې تیر سو، په زړو پورې خندا مکړه که ځوانې. خوشحال بابا یو شعر دی ښه، نو هغه یې زاړه د ولیدل پر خانده ما، دا هم دا ستا رنګه ځوانان پاته سوي دي، داسې نه ده چې ته به نه زړه، نو پر زړو باندې خانده ما. دا د دنیا سبق دی. د دنیا له ژوندانه حاصل نیکي ده چې په بدې عمر تیر کړو، ژوندي نه دي ښه. چا چې په بدو وخت تیر کړی دی به نو څه ژوند پایي. زه په خدای زما په ډېرو خلکو زړه سوځي، زړه م په دا سوځي له برایانو څخه ډک وي، له سره تر پښو. بد دوی کوي، غلا دوی کوي، سود دوی کوي، دروغونه دوی وایي، مور پلار دوی وزني، خلک دوی وزني، ورور ته د ده کډی وي. هلته زه د په دا برایي باندې زما زړه سوځي. دا به تر څو رواني خواره کوي نه پوهېږي. نو تاسو به بس دغه یو شی زده کوئ، د ژوند دغه شی زده کوئ، بیا ډېر اسانه دی چې بد نه کوو. ښه او بد په ځان پټ نه دي ای عاقله، چې څلورو ته ښه شو له هغه ښه دي. ته په خپله ښه یې نو زه ډېر ښه یم، دا معنا نه لري. څلور کسه نور وګایوه چې هغه څه یایي، که ښه هغه ول ښه دی بیا څه یي. نو زموږ په وخت کې خو نانا صاحب ته هم خلک ښه نه یایي، چې نانا صاحب را مخامخ یم یو ګی کې راباسي، دغه زده که نه ده. نو د معزالدین خټک وینا ده، وایي که په څلورو کسو ښه سوې نو ښه سوې، په ځان که ښه سوې نو معنا نه لري. د ځان خو هر سړی صفت کوي، یا صفت هغه دی چې بل دې وکړي ښه. پښتانه وایي یوه ګوته بل ته، څلور ځان ته نیول کېږي. خو زما خوا ته څو دي. نو داسې چې دي دا به زده کواس دی. د راحت نشان په عشق کې موندی نسي، چې راحت غواړي له عشقه په توبه دی. ټیک دی؟ چې راحت غواړي نو په توبه دی، بیا بل شی نسته. د راحت نشان په عشق کې نسته. ته به راحت غواړي نو له عشقه په توبه دی، چې عشقي دې پرېښو بس خیر خیریت دی. ښه دا وروستۍ مصره چې ده دا نسته په دا غزل کې. زه معاذ خټک د هسې معشوق یار یم، بیا وینو خوړلی دی چې لاسونه یې ډیش ډیش دي، تورې پاته سوي دي، دغه د وینو کار دی.
ښایسته غزل یې خوړلې ده ښه. نو زموږ به دا هیله وي کیدای شي بل ځای بیا یو دیوان په لاس راشي که څوک پسې وګرځي یا له چا سره به دغه رنګه کورنیانو کې پراته وي اکثره خلکو بیا زړه نه پر کېږي چې و چا تې ښکاره کړي. که له غولي نه بیرون د طبیعت سے تیر بهله په کوڅه د طریقت سے د بل په مزاج ستلې نو یوار به له خپله مزاجه وځې. د زده کړې یوه فارموله دغه دا ده چې زده کړه څه وخت کېږي چې ته له خپله مزاجه ووتې. ستا مزاج که تا فالو کوئ زده کړه نه کېږي. پر وخت باندې کالج ته راتلل دا زده کړه ده. که ته په خپل مزاج راتلې زده کړه نه کېږي. وردی اچول دا زده کړه ده. که ته په وردی کې نه راتلې نو ته د خپل مزاج شی دا نه کېږي. که تا کلاس پر وخت نه اخیستی نو ته شی نسې زده کولی دا نه کېږي. نه ډېر کله لکه تاسو وویل چې دا اوس دوی موږ خطا کوي دا نسي کېدای چې موږ خطا او موږ بیا دا فرق نه کوو بیا شروع کې ولاړ داسې یو ګای ده هغه بیا بل اړخ خطا کول تصور هم مه کوه چې ته به زما دپاره یو چم جوړی بیا به ما خطا کوې بیا به زه تا الاوډ کوم دا نسي کېدای. وجه چې زه ټیچر یم زه هر سړی پیژنم نو اوس 50 کال 40 کال ناست دي زه به امتحان اخلم نو یو به فسټ راځي که به ګډ فسټ راولم نو چې فسټ رالی د هغه به شاته بیا ډېر محنت پروت وي ډېره خواري او کړاو به پروت وي له خپله طبیعته به وتلی بس خپل طبیعت دا معنا کور ډرامه او فلم او فوټبال هم نه ګورم په ټي وي کې دا د خپل طبیعت شی دی. کتاب ګورم ګورئ رکاوټ راځي که نه راځي خنډونه چې رالو سړی جوړیږي. دا غټ غټ خلک تاسو وګورئ ګردو ته مسایل پیښ سوي دي مسایلو خلک جوړ کړي دي. که له غولي نه بیرون د طبیعت سے تیر بهله په کوڅه د طریقت سے بیا پر لار سمیږي. شریعت او طریقت یو لار د تصوف شه سوچ منع نه کړې نفس له شاوتونو ته به کله مستقیم په عبادت سے. شاوتونه خوندونه ته وایي خوند د دنیا هر شي کې ستا خوند محسوساوي چې دا ته نه پرېږدې ته په عبادت نسې برابرېدلی. خوند په ګاډۍ کې خوند په پیسو کې خوند په لیلا کې خوند په ډېر دولت کې خوند په شرابو په نشو کې یا شاعر ویله دا ګردو به رالرې کېږي بیا برابرېدی شي. اوس اخوا څونه ګرانه ده چې موږ ته خوند راکوي هغه به یې لکوو ځکه الله تعالی وایي چې کېږي به هغه چې زما خوښه وه ستا په خوښه یې نه چلوم نو چې زموږ په خوښه یې نه چلی نو موږ باید بیا د ده لاره د ځان چې د کومه لاره را ښولې ده چې پر دغه لاړ سئ دغه کښتۍ ګټه ده او په دا بله که لاړاست دا د شیطان لار ده ګټه نسته کی. که خبر د عبادت په علاوت شي د دنیا خواږه به تاو ته ترخسي د دنیا خواږه به تاو ته تراخسي که خبر د عبادت په حلاوت سے. حلاوت خوږوالي ته وایي شیرینی میټاس ښه نو دی وایي د دنیا په خوږو به بیا دا ګرد ترخه درته ښکاره کېږي که تا چیرې د عبادت خوند ولیدی. څنګه د هغې زمانې سړی دی او تا ته دا خبر کوي چې چا په عبادت کې ځان غر کړی دی هغو د دنیا مینه او شهوت پرېښی دی. اوسه پاک چې په پاکي کې ستا زینت دی له دستوره که واقف د طهارت سے. پاکي ته وایي طهارت ښه وایي شایست چې دی ستا په پاکي کې دی چې ته پاک اوسې. پاک زدانه مراد چې کالي د ښه ښایسته واغوستل دننه د دنیا هر شی په در کښې دی. یا پاکي معنا د تینت پاکي د سیرت پاکي عمل پاکي بد کار نه کوم دغه ته پاکي وایي. چاته دوکه نه ورکوم درواغ نه وایم چل نه ورسره کوم په خپله چې کومه ذمهواري ده په هغه کې هم چم نه کوم. دا موږ چې وځان د خپلې لارې لټوو درخواست ورکړه زه ناجوړه یم ناجوړه نه یم دا چم دی چم به نه کوې ښه تا ته خپل ځان معلوم دی نو له بله څه حال کوې په خپل انصاف کوه چې اوس زه ډایرکټر صاحب ته درخواست ورکوم چې زه یو میاشت قدر ناجوړه یم چټۍ وغواړم نو یوه میاشت قدر به زه ناجوړه یم نو دا ما چم وکړئ که نه وکړئ زه څه خبره زه سهار جوړ سم ځکه څه نن نه یم ناجوړه نو سړي ته خپل ځان ښه آینه غوندې معلوم وي په آینه کې سړی مخ ته ودرې خپل مخ ویني که نه وایي وایي که له دستوره که واقف د طهارت سي بس خرابیان خپله لټوئ په ځان کې د بلغه پرېږدئ خپل اعتصاب به خپل کوئ بیا انسان جوړیږي چې د زړه خلوص یې نه وي عمل اس دی چې په قدر د عمل په خالص نیت سي چې د زړه خلوص دی نه وي بیا چې د دنیا هر کار کوي نو یې څه کوي دونې قدر څه چې دا نیت دې سونې دی
هغه قدر خو څه یو څه خاشه نیت خو به درنه په تا هم کښې وي نو داسې نه وي نیت هم څه خاشه وي ته تر راغلي هم خاشه سوی نو دی وایي بیا ژوند ښه اسانه نه سي تر وایي کلک مصیبتونه به وینې هر ارس به کړې تر شا معاذ الدینه په اخلاص که د عمل په خاتمت کړې ښه هر اخلاص چې دې رامخته کړي عمل به دې ښایسته وي که دې اخلاص نه کوئ دنیا بیا نه چلیږي بیا به ولاړئ تکلیفونه به تاسو اوس په کورو کې وګوراستئ خپل پردي همسایه کلیوال مالیدار ټول وګورئ د دوی ژوند څه په تکلیف دی شاته معلوم کاست خامخا به یو ټک پر سمئ خامخا به یو چم کړئ خامخا به مرداري پیسې ګټي خامخا به بل ته کړی کښلی بله ورځ یو چا یو تصویر را لېږلی یو داسې د دوو دوکانو قدر مځکه وله پر سړک باندې یو قبر هلته جوړ یو دلته جوړ نو لاندې یو چا ورته لیکلي وو ما ترې را لېږلی وو ول دا دوه ورونو پر تخت پراپرټي جنګ وي سر دواړو مړه سول پر دغه پلار یې راواخېسته یو یې په یوه ځای کې پټ کړي دغه زه یې هم نه غواړم دا کې ډېر غټ سبق وي ما ته ډېر حیراني را دغه کله یعنې د پلار دوه زویان مري نو به څونې خوږېږي لیکن پر چیش مري په دغه قدر مځکه باندې دغه به لا ډېر پرغټي دا زموږ کلاس یا تر دغه هم کوچنی د روډ په دغه باندې یو زما دی بل زما دی پر یو بل به دنګ جنګ کړي ټکان به کړي په چوړو به ځړولي دواړه مړه پلار راواخېسته یو یې په یوه خوا کې پټ کړي چې دا یستئ نو دنیا داسې ده ښه بس هغه خوا ته ګورئ چې هغه زه تاوان څونې کوم ګټه یې ډېره ده که تاوان ډېر دی که چا دا چمونه کړي وي هغه زه دلې وځي هلته خو یې څه کوې هلته خو بس هم حساب ورکوي دلته هم نه پاته شي هر شي پور به پرې کوي نو که د معاذ الدین خټک دیوان تاسو وګورئ ښه شاعر دی دا درته وم ویل ښه رواني لري ویې ګورئ ویې شناست دی د ژوند نوي اړخونه یې رابرسېره کوي که یو پوښتنه لرئ ویې کاست دلیل العلیل د ناجوړه دلیل بیماره دلیل نو په ګرد کتاب کې د ناجوړه دا وجه ناجوړي راځي بیا دا علاج راځي دا ناجوړي راځي دا علاج راځي چش ربکة الاسلام حسن الایمان د ایمان لاره د ایمان طریقه د ایمان نه دی را معلوم دا عربي توری دی خدای خبر شته په شیدو کې کلی شیدو شیدو شریف د کوړې سره نږدې پېښور خواته بل کلی دی ښه متا دولت ته وایي مال و دولت پیسه ښه نو زیاته د چا متا چی شوي د چا متا چی شوي بله پوښتنه نسته